لگزان کی راول جذبه د مسلمان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه لگزان کی الله رسول فرمای په اخر زمانہ کې به خلق تر زامنو د سپیانو پالنګ شپوي وي سپي پالل تر زوی شدي ته زوی څه کوي زوی خو غمونه راوړي او بیا الله رسول فرمای په اخر زمانہ کې به خلق اولاد نه غواړي په اخر زمانہ کې به خلق اولاد نه غواړي ولې نه غواړي اولاد اله کڅي کوي یار شجون مې دی خپل نوکری مې دا خپل کور مې دی بس یو مزدور لرم یو ملازم لرم یو نوکر لرم هغه د کور خدمت کوي لا کدا زامن د چا په وسه نو دا رقم چې هر چا دا خبره کولې دا غسړي نوبت راتلی چې د پلاروم دا خبره کړې وای چې زه زامن څه کوم نو د ور بیا راتلی دی بیا پیدا کېدی یعنی پر څو نو هاي لیول باندې د کورونا لوی ډرامه دا ولا چې آبادی کموله د آبادی د کمیدو د پاره د دون لوی ډرامه سره جوړ کړل بل کم نه کیږي ونه سجدا څوک عمر رسیدا دی بیخ په لکو انسانانو سپکې مړه دا خالد یو ټیسټ وکي ورسره وګوره الله دې منصوبه بندي نه د چې وسړی دا غواړي ز خپل اولاد بندي دا غواړم خپل کور لره درځي په کور کې ستاده اولاد بندي دو ترتیب چې دی غدر برابر دی په بازار کې پینډال ګولې چې کم دي افغانستان ګولې دا بندي دي دا نسته کینو په بلیک خرڅيږي کستانو هغه مطلب د 100 روپۍ پتا د 200 روپۍ خرڅيږي او دلته چې تکمه د منسوبې ګولې غواړي چې دا ز ختموم دا ز پلانې تاسو کوړه دروړي حرامیا سټیسټون کوي دا څوک دی الله رسول فرمای په اخر زمانہ کې به خلق له اولاد تنګي اولاد بنه غواړي د اولاد سبه کرک کیږي بد به بولی او علامه کمال الدین دمیری حدیث نقل کړی دی د الله رسول فرمای په اخر زمانہ کې به خلق تر زامنو د سپیانو پالنګ شپوي وي سپي پالل تر زوی شدي تزوی څه کوي زوی خو غمونه راوړي نو دا غزوی دي چې سبا د الله په دربار کې وژاړي چې یا الله زما بابا سره احسان وکړي سپي وای ملازم وای مزدور وای د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ وسړي د الله په دربار کې پیښ شي الله چې پیښو الله به معافي ورته وکړي د پښتنه جنو کې الله تاسو پر چشم اپ کو زه سم سړی نو تاسو پر چشم اپ کوم الله رسول فرمایي الله ورته فرمایي چې تمر سوستا ډیر ش زامون هغه پتاب شي دعاګانې کولې پتاب شي خیراتونه کول پتاب شي مطلب قران وای مسجد جوړ کړی وو غریبانو یتیمان خورول ثوابونه تا ته در بخښل هغه دغه وجه ده د الله په دربار کې یو سړی خالص په اولاد خلاصيږي او دلته د الله رسول فرمایي په اخر زمانہ کې به خلق د اولاد سبب وړي لکه یار څه کې ټول غمونه د دې د لاست یعنی یو هغه سړی دی چې مولا شفاعي تانوي صاحب دی اولاد یې نه کېدی یو هغه سړی دی چې الله دا د منسوبې مطابق اولاد راوړل نه غواړي کینو را ولاړیږي بیا چې بس بیا خامخا زوی غواړي بیا د ډاکټري او د ټیسټو په لیول باندې مطلب د ترتیب جوړی چې ماته بس یو زوی ملاوي شي زنور نه وایي صحیح او په نن زمانہ کې هر سړی هر دویم سړی د خپل اولاد سره پریشان دی څنګه پریشان دی پریشان ده چې د عزیزانو ورسې وګوري د ازمشتي په د ازمشتي په سیمه کې خو به خډیر دغه نشیان چې دی اغسته نشیان ستاو ډیر ستا دا کوم څوک چې کاروبارونه کوي د شراب را واخله د چرس را واخله د تریاک را واخله شراب خو مطلق حرام دي کنه شلري کنه لري مردار دي دا نور شان مطلب علما فرمایي چې چرس دي ک تریاک دي ک بلبل شي دي په هغه کې دا په دواو کې استعمالي جنو لہذا پروانه لري کې سړی کاروبار وکي پروانه لري کې سړی خرج کی کې سړی رانيسي وس ودی چې ته اچھا نه دي کتلې چې اشنو دا خو چې د علماو فتوا ور کړې د پدې چې دا په دوايي کې استعماليږي نو دا چې پر کم چې چرس خرڅوم تریاک خرڅوم هیروین خرڅوم ارڅ چې خرڅوم دا دې څه پکې دی په دواو کې چی چونکی موږ ته په هغه ځای کې معلومه سول چې دا کاروبار پروانه لري چونکی په دواو کې استعماليږي نو کې څوک د دوا لپاره کې د بل شي لپاره اخلي نو هغه ځای کې هغه توري سم سو په دې ځای کې توري بیرته رالي ودرې دي چې هغه ملایان وای دا جایز دي نو ملایان خو وای په دواو کې چې ول جایز دي نو دلته د خلکو باندې خرڅول څنګه دي
دا غټ خلک نه دي د دې د کورو په غمو چې ته خبر سي بیا به الله ته پر سجده سي چې الله الحمدلله زه خو جوړ روغ یم زه خو ډېر خوشحاله ما ته یو وخت هغه دا قاچاقبرانې بولي که چیش دا خو خورا غټ کیسې خبرې کوي یاره دا په چیش حرام دي ولې حرام دي ګرد دنیا یې کوي او دا موږ کافران پکو موږ کافران له وروړو ښه نو ته چې کافران له وروړې ته د جهاد په نیت وړې جهاد خو دې ته وایي چې سړی ورسې د الله په خاطر جنګېږي خپل ځان خپل سر خپل ژوند خپل بدن وبایلې او خپل ژوند د لاسه ورکړي او ته ولاړې پر کافرانو جهاد دې کوي پر کافران دي شان خرڅول در کافرانو دونه تاوان نه دي رسول لکه ځان ته چې د روپۍ وګټلې دی اوس نه دی اسلام ته راړی چې زه پر اسلام ډېر مین یم د اسلام نور تور څو منل دي چې پاته دغه سو دا که طالبان دا خبره وکړي چې یاره موږ کوو نو یو خبره ده چې د امریکایانو سره زموږ یا د انګریزانو د کافرانو سره نه لګېږي دا عام خلک تل لمونځ ویل نه کوي چې هلته دونه ما ته یو سړي ویل مولوي صاحب دا یو شیعه دی د هغه حق پر ما باندې دی چې نه یې ورکوم څنګه دی هم نو ولې نو هغه شیعه دی نو هم ته جنتي مسلمان یې هو هغه خو نو نه دی نو چې جنتي د کافرانو چمونه کوي جنتي چې د کافرانو چمونه کوي دا سره کوم خبره و دې دا ښکاره کوي چې زه د صحابو ډېر مین یم عاشق رسول یم نو لهذا زه به چاته تاوان ورسوم د چا حق دی زه بیا نه ورکوم نو ته خو بیا چې لا یې ورکړي چې یاره په دې خو مسلمانان بدنامه کېږي په دې سنیان بدنامه کېږي نو ما سړي ته ویلې مولا حاجي صاحب نورې خبرې ټولې پرېږده چې ستا پر سر برابره سوې نه یې د راساتې ته من یم ولاکه څنګه مال دا ده ستا ښه شیرین زوی تا ډېر تعلیم ورباندې وکړي ډېر په ناز دې لوی کړي ولاړې ولساتله 20 کاله ته ورسېدی چې ورسېدی بیا ولاړې په غلطو مجلسو کښې وتې بیا په نشو کښې وتې ولاړې ورک په میاشت تا نه لیدی بل ور سهار وروره چې راپورته سوی یا لمانځه لره یا مسجد لره یا د باندې د وتلو چې ودې کتل په دروازه کې یو څوک پروت یو خیرنه مرداره ګودړۍ ورباندې پرته ده نوکان غټ دي بېشتان غټ دي د سر بېشتانو پښې خیرن تور اوس چې تا ورته وکتل دا ستا نازنین زوی دی تا چې 18 کاله ډېر د خپل ځان وینه په خرڅه کړې وه نن دې چې ته رارسېدلی اوس ووایه چرس خرڅول څنګه دي اوس ووایه ایروین خرڅول څنګه دي اوس ووایه د منشیاتو کاروبار کول دا څنګه دی چې دا خپل ښایسته نازنین زوی په دغه حال کې ووینې چې د مکې معظمې سدیس یا مکیسه یا د دیوبند د مدرسې متمم یا ناظم یا تقی عثماني صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب د منشیاتو کار کوي څنګه منې که نه منې چونکې ستا پر کور برابره شو دا اوس کې موږ تقریبا 3-4 داسې طلاقونه وسو چې دا سړی دا خاوند په منشیات اخته سوی و په تاریاکو په چرس په دې اخته سوی و بس ولاړ ورک بو په 3 په 4 میاشتې هم کورته نه راتلی بس بیا چې بیا طلاق شم واخست دی بولاړي په خپل چرس په دور نه پیدا چې زما طلاق زما شذ زما بچان دا په شذ به جړل بچانو به جړل دی په خپل ځان اخته وي اشد دې بچانو څه قصور په دې کې د دې بچانو بابا د چا په غاړې تا انګريزان پخته کوله و نو تر انګريزان د مسلمانان ډېر پخته دا زه چې هر ورځ درته وایم چې په ژورو به نه سره خطا باسو په تسبو به نه سره خطا باسو د مسجد په دا غټو اوږدو منارو به نه سره خطا باسو چې څومره اسلام ته موږ تاوان رسولی دی مجال دی که کافرانو هغونه تاوان ورسولی دی ورسه وګوره څومره ځوانان ښایسته ځوانان هریان بسي چې دا ښایسته ځوان دا اوس په منشیاتو کې راغلی دی دا اوس بل زنانه راغلی و مولوي صاحب زما خاوند په منشیاتو کې راغلی دی په نشو کې راغلی دی زه اوس طلاق ځینې غواړم زه څه چم وکړم مال ورسې ترتیب جوړ کړي هغه هم راولي وروڼه به شی راولي مجلس به سره وکړو نه په ما پوهېږي نه په اولاد پوهېږي نه په روزګار پوهېږي نه په ګوله پوهېږي نه هېڅ نه پوهېږي د دې قصور د چا دی که ته وایې چې یاره زه خپل چرس خرڅوم زه تاریاک خرڅوم حلال دی کاروبار یې حلال دی پروا نه لري نو کاروبار ښه نه د دواو فیکټري ته حلال دی چې هغه یې ستا څه واخلي ته د څه دپاره کوې ورسې د هغو دا چې چا خرڅول چې چا د بل کورونه ورخرابول الله رب العزت د ده کور لرم دغه انګار راورسوي د ده کور ته هم دغه اور راورسېدی د الله رسول فرمایي هر نشه اور شی حرام دی بس په دې کې نورې خبرې نشته هر نشه اور شی حرام دی
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ځوان ویل دي غوښه اخستلې کساب ته ولاړو بل ورځ بیا خو اوس نوې زمانہ سو عزیزانو چې خلک نه غوي پیژنې نه چرګ دی خالص د سیرلی غوښه چې دا غواړي مونږ به ذکر سکوټه مشهور سړی دی دا وز ما پښمن ما نه پېد کی چې ما د کښنه غوښه راوړي ما دې د پسو د سیرلی غوښه کوړه راوړي په دا تیا کالو عمر کې زوی بیا بل زنټور کول ولزمام نه پېد کی چې ما دې راوړي کوړه مرسته چم کو نو سړی مست نشي ولا که یو قدم په خوا لاړ شي حضرت عمر فاروق یو ځوان ویل دی غوښه اخستلې بروز بیا تیر دی بیا غځوان په کسابه ول بیا راوغشت ول خیر دی ول غوښه اخم د کور د پاره اولتنه په خبر د سړی چې شی همیشه خوري بیا غدې نشه جوړس لکه د شراب خامخا به غواړي ته ضروري ده چې خامخا د غوښه اخلي بل شی ول نه خوري ولکم بیا ول دی بیا په دروم د ایمان خیال ساتي مستی نه و بدمعشي نه و د ایمان خیال ساتي چې ته په دای شانه مخته ته دین بیا څه پیژنې مناجب بجلګر صاحب په اتیا کال په 15 کال عمر باندې ما کور تکشنی غوښه نه دلیدلې مرڅ چم کو نو خبره دا سو چې دغه شان چې د بل کورونه ور خرابول الله یې د کور تر ورسي اوس د اجازه صاحب زپښتنه وکړه چې ته سار راپورته شوی په دروازه کې د باندې څوک پروت دی یو خرن دلته کې برځانه چولې دی د پیژندلو نه دی واغسته نازنین زوی د چې بیا راشي کور ته راوړي کې نه ګرمې کې څه ولم بیا د تصویرو ته وګوري د ځواني ته وګوري د او پیشن ته وګوري دلته چشته وګوري دلته د نوکانو چهره او بل بیا تل جړه درځي کنه درځي اوس وای کده نورانی ماجد ملا یا یاسین فهیم د کابل یا تقی عثماني د چرڅو کار کوي د تاریخو د منشیاتو څه جایز دي کنه جایز دي چې امام ابو حنیفه یې وکلا والله ورته د ناجایز دي مې کوه د هر چا د غي زامن دي د غي لونی دي د غي خوند دي د غي اولاد دي د هر چا د غي خوا په بدیږي صحیح سنو د الله رسول فرمایي چې په اخر زمانہ کې به شراب عام سي شراب خو نشه ده تاسو هر قدم ځه د شراب بیا مطابق راواخله چرس دي څوي روین دي څوي شیشه دي څوي اغه نور خبره راغلی مجه ولا کپیسنو اغه وبدي څوي وبنه چې د کوم ځای سره ځي نو چې د بل کور خرابې الله بستا کور در خرابې کله بل کور جوړې الله بس ما استا کور جوړې خیر عزیزان الله رب العزت هدایت راته وکړي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې موږ توفیق نه راکړي چې موږ د میږي کور خراب الله دې موږ توفیق نه راکړي چې موږ د کافر کور خراب د جهاد علاوه خبره ده اسمه همسایه د کافر دې زبخه مخاطه تاوان ضرر رسوم الله دې موږ توفیق نه راکړي چې موږ سپیتله تاوان ورسوم الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ هر انسان او هر مخلوق ته ګټه چې د هغه ورسو الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې ټول مستمر راکړي چې موږ مرو دا و لا اله الا الله احساس دې ممر کوا ځان کا عیان څنګه